یوسف جان اتمانزی او ملاله یوسفزئ ولې د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړ نه کوي؟ ټول معلومات را سره په همدې ویډیو کې وګورئ. سلام او مینه ملګرو، هیله ده چې روغ او جوړ به وئ. درنو کتونکو، تاسو ګورئ دا وخت یاران پلس یوټیوب چینل. که چېرې تاسو د سپورټ او سیاست مینوال یاست نو زموږ چینل مو په خدمت کې دی، خامخا در سره سبسکرایب کړئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ غړي شهید ارمان لوڼي خور وړانګه لوڼي یوسف جان اتمانزی او نور هغو پښتنو ته په پیغور کې وایي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړ نه کوي. وړانګه لوڼي وایي د لر او بر افغان په تور د دښمن خلاف خپل شعوري مبارزې ته دوام ورکول پکار دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د شهید شوي غړي ارمان لوڼي خور وړانګه لوڼي د بنو تاریخي جلسې ته په وینا کې وویل د تور دښمن تر ماتولو به موږ افغانان خپل شعوري مبارزې او قربانۍ ورکولو ته دوام ورکړو. هغې د خپلې وینا پر مهال وویل ټول پښتانه باید خپل یووالی وساتي او ټول تمرکز د دښمن د دسیسو خلاف وکړي. لوڼي زیاته کړه د پښتنو دښمن ته باید نور وخت ورنه کړو چې زموږ خاوره ویجاړه کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ دغه غړي وړانګه لوڼي وایي موږ د دښمن خلافي مبارزې ته راوتلي یو او تر هغه به مبارزه جاري وساتو څو چې مو خپل حق نه وي ترلاسه کړی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتين د جنوري په 24مه نیټه د پېښور ښار په یوه کور کې د پولیسو له لوري ونیول شو او بیا وروسته محکمې ته راجع کړل شو چې د محکمې له لوري په 14 ورځو تنفیذي بند سره محکوم کړل شو. له هغه وروسته په لر او بر پښتنو کې ګڼ شمېر غبرګونونه راوپارېدل چې د مظاهرو پر مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ نور غړي محسن داوړ، علي وزیر او افراسیاب خټک هم ونیول شول چې د محسن داوړ او علي وزیر په ګډون د پښتون ژغورنې غورځنګ 13 تنه غړي له بند څخه خلاص کړل شول. خو دغه غورځنګ مشر منظور احمد پښتين لا هم په زندان کې دی او تر اوسه پورې ضمانت نه دی قبول شوی. کتونکو له تاسو څخه ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو سره تر پایه پورې وکړه. که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک او شیر یې کړئ او همدارنګه زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر یوې بلې نوې ویډیو پورې د خدای په امان.